السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د دغه مولا د بیان تاسو اورئ، بیا زه جواب کوم. هغه دا دی چې وطن نه موابیت ختم شي، خالص حنفیت پاتې شي، او شپه ورځ به لګیا او دا موبایلونو کې او کتابونو کې او ترجمې دي او تفسیرونه دي، چا سره مو خبره نشو کولی. حدیث ته بخاری شریف کې راغلی دی، ترمذی کې راغلی دی. اوس راواخله کنه بخاری شریف کې ورته راغلی دی او ترمذی کې راغلی. ګیدړه اوس خو په سړو باندې نه نوته. نو الله یو عظیم احسان دا وکړ چې احناف مظلوم او بیچاره او هر چا ورته ضررونه رسول. الله پاک خالص حنفیت په افغانستان کې پرې د دې نعمت شکر مونږ او تاسو نشو ادا کوو. او هغه ائمه چې دشمنان د حنفیتو، هغه د هغوی نومونه الله په غلو بدل کړ او د هغوی نومونه الله په عابقانو او په تختیدونکو الله بدل کړ. محترم ورونو، دغه متعصب مولا مظهري چې یو فتنهګر انسان دی چې په دې کې فتنې خورې کې، بیا دې د فتنې د وجې نه بره وشلل شو، دا غواړي چې اوس د امارت اسلامي په منځ کې فتنې خورې کړي. موږ د امارت اسلامي مشرانو ته وایو چې دغسې سیفیان، دغسې بدعتیان باید د ستاسو نمایندګي ونه کړي. دا شر ته لار جوړوي، دا د مسلمانانو د قتل طرف ته لاره جوړوي. تاسو وګورئ محترم ورونو، هلکه وایي هغه خلک چې د قرآن او د حدیث دعوه کوي، خپله دا کاذب انسان وایي چې هغه بخاري به یې چې یادوله، ابو داود به یې چې یاداو، ترمذي به یې چې یادوله. د الله نه یره تا کې نشته ظالمه؟ تا کې د الله یره نشته چې یو کس تا ته بخاري، ابو داود، ترمذي یادوي او ته وایي چې دا وتښتېدل؟ ته خو په دې شکر وباسه، تا ته خو تورات، زبور، انجیل نه دی یاد کړی، تا ته خو ګیتا نه ده یاده کړې، تا ته خو د فقې کوم کتاب نه یاد کړی چې هغه یو مولا لیکلی دی. مولا دا خو د نبي علیه السلام حدیث دی چې تا هغه طرف ته رابلي، او ته داسې خلکو ته وایې چې لکه ویرېدل او وتښتېدل او پټ شو تښتېدلي دي. د الله په فضل و کرم سره د اهل حدیثو منهج چې دا داسې دی لکه رڼا ورځ کې چې لمر راخیږي، دا تښتي نه، دا د چا نه یریږي نه. ستا دا فتنه چې دا به د الله په فضل سره ختمیږي. الله سبحانه وتعالی په دا یو سبب ګرځي. موږ د طالبانو مشرانو ته وایو چې د خپلو صفونو نه دغه سیفیان دا وشړئ. محترم ورونو، ګوره دا کوم چې عام دیوبندیان دي هغو ته هم دوی کافر وایي، دغه سیفیان مظهري دا هغوی ته هم کافر وایي. پنجپیریانو ته خو وایي د عام چې کوم حیاتیان دیوبندیان دي هغوی ته هم دا کافر وایي. نو داسې یو فتنهګر انسان په یو ملک کې پرېښودل پکار دي. د دې خوله بنده کوي. تاسو موږ تا ته وایو مظهري، که تا کې چېرته غیرتي، که تا کې چېرته جرتي، دغه اهل حدیثو علما شته او که هلته هغوی ته د ځان خطرې موږ در وغواړه، موږ ته ټکټ ورکړه، همدغه امارت مشرانو په وړاندې به تا سره موږ بیس وکړو. موږ به تا ته در وښیو چې بزدله څوک دی، تا ته به موږ در وښیو چې په باطل باندې څوک دی. دا خو ډېره ښایسته موقع جوړه شوه. پخوا خو به تاسو لانجې کولې او شور به هم جوړاو. اوس موږ وایو که چېرته که تاسو نه سمیږئ، تاسو فتنې جوړوئ، تاسو لانجې جوړوئ، جوړ کړي امارت والا دی یو محفل جوړ کړي، رادیو ولي د اهل الحدیث علما دي او ته بدعتي دی پکې حاضر شي. موږ د ګورو چې تا هلته حاضرېږم که نه، نشي حاضرېدلی. د الله په فضل و کرم سره دغه امارت مشران چې دي کې ډېر منیبین انسانان شته، موږ یې پېژنو، هغه به ستاسو دا باطل پرستي وپېژني او د الله په اذن سره په دې ملک کې به درباندې داسې سټیکر وهي چې خوله دې نوره وازه نه کړي. نو ستا په دې د حق په مقابله باندې حق بندېږي نه. ستا په شان ډېر ابو جهلان راغلي دي. ابو جهل د قرآن و حدیث مقابله کړې، نو ته کوم شی؟ ته کوم شی سیفي؟ تاسو په داسې ختمېږئ لکه د باړې نه چې ختم شوئ، تاسو په داسې ختمېږئ لکه د پېښور نه چې فتنه ختمه ده. تاسو خپل ځان دپاره ځای وګورئ. تاسو چېرته لاړ شئ، چرچ، سینګاګ، دې ځایو کې وګورئ، ځکه تاسو ټول کار ډانسونه، شرکیات، قبرونو ته سجدې دي. د مسلمانانو په معاشره کې که چېرته اوسېدل غواړئ نو سم د انسانیت په طریقې سره اوسېږي. دا فتنې مه خوروئ چې د مسلمانانو وینو ته تیار ناستئ، د اهل حدیثو وینو ته تیار ناستئ. ګوره دا ظالمان چې بل یو جنګ شروع کول غواړي، هغه دا چې د اهل حدیثو د احنافو سیرې د اختلافات به موجودي، علمي اختلاف دی، را سره کښېنه،
ته خو وایې چې پخوا مظلوم احناف پخوا هم ستاسو د احنافو حکومت و اشرف غني او کرزی او د هغوی مفتیان چې هغه هم احناف و خو تاسو کې عقل نشته د عقل نه عاري خلک استئ نو په دغه خبرو باندې حق پټېږي نه حق به نور غلبه مومن د الله په اذن سره او دغه خبرې چې دا د فتنو خبرې زموږ امارت مشرانو ته دا یو توصیه ده چې داسې خلک تاسو بند نه کړه نو بیا به د ملک به بیا مکه افراتفري شروع شي او لانجې او قتل و قتال ته لکه دغه سیفیانو چې شیخ متوکل په قتل باندې ورساو د دوی پوسټونه تاسو وګورئ محترم ورونو الله په اذن سره د اهل حدیثو دا دعوت دی چې موږ بدعتیانو سره چې څومره م اختلاف ولرو د قتل حق یې موږ نه ورکو چېرته هم نه ورکو موږ د کافرو د حق قتل حق نه ورکو په ناحقه ذمي او کافر چې هغه د چا په عهد کې راغلی هغه اجازه موږ نه ورکو نو یو کس چې ځان اسلام ته نسبت کوي اگر چې عقیده کې به دنیا شرک و کفر موجودي موږ د چا قتل طرف ته اجازه نه ورکو خو داسې خلک بیا فتنه جوړوي داسې خلکو د وجې نه بیا مسلمانان قتلېږي یعنې دا مولا چې منبر په سر ناست دي او طالب ته دا خپل واوري خپل طالب چې لکه وهابیان وتښتېدل او فلاني شو تښتېږي او ورکه شوه فتنه نو فکر کوي دا به یو کفر چې پټ شو او خبر نه دی چې پټېږي دا د پېښور نه مې درپسې ټلیفونونه وکړو ته خو زموږ ټلیفون نه شي جواب وویل نور تښتېدنه به څنګه وي